د کابل نیوز پر راپور د سوداګرۍ او صنایعو وزیر غبرګون لوړ زده کړو وزارت وایي د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. برای ارزیابی اسناد تحصیلی جناب وزیر صاحب ما مکتوب دادیم به وزارت دولت در امور پارلمانی که تمام اسناد پیش زمینه های ارزیابی اسناد بر ما روان کنند که تا فعلا مواصلت نکرده. د شپنوي عملیاتو په تړاو د ولسي جرګې غبرګون ولسي جرګه وایي حکومتي مسؤلین د شپنوي عملیاتو په تړاو وضاحت ورکړي. از رئیس صاحب جمهور پرسان کنن که این صلاحیت تو است یا این ملک به دست خارجی است. این قطعه 01 یک بارش نیست. در ننگرهار اینم تو مردم شهید کرد، در لوگر شهید کرد، در کابل. او د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې د ایران لومړی ګام. تهران په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډو توغندیز بریدونه کوي. سلام د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي 13 او د 2020 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه ویاند سید ادریس سادات. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او ملي امنیت عمومي رئیس د ځانګړو ځواکونو د خپل سر عملیاتو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسي جرګې غړي وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او ملي امنیت عمومي رئیس د جرګې تالار ته راوغوښتل شي د وضاحت لپاره. د دغو عملیاتو رهبري د ولسمشر په لاس کې ده که د بهرنیانو. په ورته مهال وکیلان وایي د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ډیری برخو کې امنیتي وضعیت، غلاوې او د اختطاف پیښو کچه لوړه شوې او امنیتي مسؤلین په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګې په پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو کې د ترسره شویو شپنیو عملیاتو په تړاو شدید غبرګون څرګند کړ. د دې جرګې غړي وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دې د جرګې تالار ته ور وغوښتل شي او د وروستیو وژونکو شپنیو عملیاتو په باب دې وضاحت ورکړي چې د عملیات د ولسمشر او که د بهرنیانو په صلاحیت ترسره کیږي. خواهش ما شما است که رئیس شورای امنیت ملی را بخواین، رئیس امنیت را بخواین، این رسما از رئیس صاحب جمهور پرسان کنن که این صلاحیت تو است یا این ملک به دست خارجی است. این قطعه 01 یک بارش نیست. در ننگرهار اینم تو مردم شهید کرد، در لوگر شهید کرد، در کابل، در خود شهر کابل که پایتخت است، دوزه 21 مردم شهید کرد، دوزه 15 مردم شهید کرد، در ولسوالی بگرامی مردم شهید کرد. آخر از این ملک چی جور میکنه؟ یکی شاو میرن بالای خانه ازی در پالوزی چندین انسانهای بیگناه دیگه در اینجا از بین میره. این مسئولیت بدون شکی است. د ولسي جرګې رئیس هم ټینګار کوي چې په پلازمینې کابل کې د جمعیت ګوند پخواني قومندان امیر ستار وژل کېدو موضوع په تړاو د مسؤلین ځواب ووایي او په خبره چې د دې موضوع څېړل د کمیسیون له صلاحیت څخه پورته کار دی. به ارتباط بعضی از ارگان‌ها که بالاتر از قانون عمل میکنن که ما شما نتیجه دو شب پیش دیدیم که در خیرخانه حمله که بالای قماندان صاحب ستار صورت گرفت واقعا کار فراتر از قانون است و مسئولین در این مورد باید پاسخگو باشند. کمیسیون امنیت داخلی موضوع را جدی بررسی بکنه. د ولسي جرګې نننۍ عمومي ناستې پر مهال وکیلانو د پلازمینې کابل په شمول بلخ، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امنیتي وضعیت سربیره د وسلوالو غلاو او اختطاف پیښو کچې لوړېدل د اندېښنې وړ وبلل. دوی وایي امنیتي مسؤلین نه یوازې د وضعیت مهارولو او جرمونو مخنیوي کې ناکام دي بلکې په فساد کې ښکیل دي. قماندان د امنیت د هلمند په ډېرو جرمو کې لاس ده، یعنی په 100% کې 80% په دغه جرایمو کې د ده لاس ده. د ولسوالۍ قماندانۍ په پیسو باندې خرڅېږي. هره ولسوالۍ قماندان چې مقرروي یا یې ایسته کوي له هغه پیسې اخلي. وزیر داخله با قماندان امنی کابل و قماندان امنی ننگرهار در تالار خواسته شود
اگر میتونن از عهده امنیت افغانستان برآمده میتونن خوب، در غیر از او بسیار با شرفانانه استعفای خود بده. یو خوا د مخالفینو فشار په کارمند زیات شوی، بل خوا نه په داخل د ښار کې تبهکارې ډلې دي چې د خلکو په زورونه او رټولو کې لاس لري. د ولسی جرګې غړي په کور دننه د ترینګلي سیاسي او امنیتي شرایطو پر مهال د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ راپورته شوی کړکېچ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه جګړې تاثیرات د هیواد په زیان ګڼي. د لوړو زده کړو وزارت وایي تر اوسه د سوداګرۍ او صنایعو وزیر اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. د لوړو زده کړو وزارت وایاند وایي 3 میاشتې مخکې د یو مکتوب له لارې په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت غوښتي ول چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر اجمل احمدي اسناد د دوی په اختیار کې ورکړي، خو تر اوسه د نوموړي هیڅ اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي دوی هم د 2 مکتوبونو له لارې د اجمل احمدي اسناد غوښتي، خو دوی ته نه دي رسیدلي. بلخو اجمل احمدي د کابل نیوز پر خبر غبرګون ښودلی او پر خپله ټویټر پاڼه له هاروارد پوهنتون څخه د سوداګرۍ او عامه ادارې په برخو کې د 2 ماستریو سندونه خپاره کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارتونه وایي چې د صنعت او تجارت وزیر اجمل احمدي تحصیلي اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. پرون کابل نیوز ریپورت ورکړی و چې د صنعت او تجارت د وزیر اجمل احمدي اسناد لوړو زده کړو وزارت ته نه دي رسیدلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی 3 میاشتې مخکې د میزان پر 10 په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت نه د یو مکتوب له لارې غوښتنه کړې چې د اسنادو د ارزونې په هدف د صنعت او تجارت وزیر اجمل احمدي اسناد دوی ته وسپاري، خو له دې غوښتنې شاوخوا 3 میاشتې وروسته لا هم د صنعت او تجارت وزیر اجمل احمدي اسناد دوی ته نه دي رسیدلي. برای ارزیابی اسناد تحصیلی جناب وزیر صاحب ما مکتوب دادیم به وزارت دولت در امور پارلمانی که تمام اسناد پیش زمینه های ارزیابی اسناد بر ما روان کنند که تا فعلا مواصلت نکرده. هر وقت مواصلت کرد ما اسنادشان ارزیابی میکنیم. په ورته مهال په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې دوی هم په پرله پسې توګه د 2 مکتوبونو له لارې د صنعت او تجارت وزیر اسناد غوښتي، خو هغه یوازې د ماسترۍ اسناد او خپله تذکره د دوی په اختیار کې ورکړي او د لیسانس او نور ضمیموي اسناد دوی ته نه دي سپارلي. وزارت دولت در امور پارلمانی طی 2 نامه جداگانه رسمی اسناد تعلیمی، تحصیلی، بیوگرافی، فرم تاییدی تابعیت، کاپی تذکره، کاپی پاسپورت و سایر اسناد ضروری موصوف را جهت طی مراحل بعدی مطالبه نموده، اما الی اکنون فقط 1 کاپی سند ماستری و 1 کاپی تذکره تابعیت ایشان به این اداره مواصلت ورزیده و باقی مانده اسناد موصوف تا هنوز به وزارت دولت در امور پارلمانی نرسید. د صنعت او تجارت وزیر له کابل نیوز سره خبرو کولو ته حاضر نشو، خو نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه د کابل نیوز د 3 شنبې ورځې پر خبر غبرګون ښودلی او لیکلی دي چې دی له هاروارد پوهنتون څخه 2 ماسترۍ لري، خو نوموړي یوازې له هاروارد پوهنتون څخه د خپلې 2 دورو ماسترۍ اسناد خپاره کړي او د لیسانس او نورو ضمیموي اسنادو یادونه یې نه ده کړې. د تجارت او صنعت وزیر داسې مهال د کابل نیوز په خبر غبرګون ښیي چې د 3 شنبې په ورځ د صنعت او تجارت وزارت وایند ومنله چې تر دا مهاله د ښاغلي اجمل احمدي تحصیلي اسناد اړوندو ادارو ته نه دي سپارل شوي، خو وایي نوموړي په بهر کې زده کړې کړي او اسناد یې تر دا مهاله نه دي طی مراحل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د افغان سولې بهیر پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي. مایک پامپیو چې په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل تهران په افغانستان کې له وسله والو ډلو سره اړیکې لري او د افغان سولې د پیل شویو هڅو د ګډوډولو لپاره هڅې کوي. مایک پامپیو وایي تهران د افغان سولې په هدف له سیمه ییز اجماع سره هم مخالف دی او نه غواړي چې دغه پروسه بریالی شي. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ له تازه راپورته شوو لانجو وروسته د افغان سولې پیل شوي بهیر پر وړاندې ننګونې مخ پر زیاتېدو دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي تهران د افغان سولې بهیر پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې دغه پروسه بریالی شي. مایک پامپیو چې په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته وینا کوله ویل ایران په افغانستان کې له فعالو جنګیالیو سره اړیکې لري او د سولې پروسې د ګډوډولو هڅه کوي.
ډیری خلک په عربي نړۍ کې د ایران د نیابتي شبکو په تړاو پوهیږي، خو د دغه هیواد رژیم له طالبانو، حقاني شبکې او ملا دادالله د ډلو په ګډون په هغوی پورې له تړلو شبکو سره اړیکې لري. د طالبانو خپلمنځي بیلوالی او د ایران دغه ناوړه کار به د افغان سولې بهیر ته زیان ورسوي. ایران د افغان سولې له سیمه ییزې اجماع سرغړونه وکړه او نن هم هلته د خپلو ګټو د دوام لپاره د سولې بهیر ته زیان رسوي. د ولسي جرګې غړي هم په سیمه کې تازه تحولات د افغان سولې پر بهیر بې اغیزې نه بولي، خو وايي متحده ایالات د افغان سولې موضوع له ایران سره نه تړي. هغوی وايي متحده ایالات او ایران باید خپل ستونزې حل او افغانستان پکې ښکیل نه کړي. از گفته های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چنین برمی آمد که به فکر بهانه‌جویی با کشور جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران هم 13 هدف مورد نظر برای خود برای حمله بر منافع آمریکا تعیین کرده. در اینجا چی شاید بگذره؟ هر چیزی، هر تنشی که به وجود بیاید در سطح منطقه، اولین کشوری که قربانی شده متاسفانه که افغانستان هست. مسئله سلیمانی که کشته شده او در افغانستان کشته نشده او به عراق کشته شده، هیچ قدرت نمیتونه که منافع مردم افغانستان در خطر بندازه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر داسې مهال په تهران تور پورې کوي چې د افغان سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات له څو اونیو راپدې خوا ځنډېدلي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال وایي د دې ولایت په څو ولسوالیو کې تر 1200 پورې داعش وسلوال فعالیت کوي. د په خبره د دغو کسانو په ډله کې عربان، پنجابیان، بنګلادیشیان، د منځنۍ اسیا اوسیدونکي، اوان، ایرانیان هم شامل دي. میرزاکوال وایي د نارنګ، نورګل، څوکۍ او چپه دره کې دغه ډلې وسلوال فعالیت کوي. د کونړ ولایت ځایي امنیتي چارواکي هم وایي په تیرو څو ورځو کې د داعش وسلوالو ځینې غړي نیول شوي او دوی تر ډیره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان اتباع دي. د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک باید د جنگ د پای ته رسیدو لامل شي. د موج تحول سیاسي جریان وایي د وسلوالو طالبانو واشنګټن ترمنځ د سولې توافقنامه ښایي تر راتلونکو څو ورځو پورې لاسلیک شي، خو د دغه هوکړې له لاسلیک سره هممهاله د دې اوربند اعلان او د بین الافغاني مذاکراتو پیل شي. دغه سیاسي جریان وایي د سولې د لاسلیک پر وړاندې سترخانه د اوربند مسله ده او وسلوال طالبان باید په دې برخه کې حسن نیت ښکاره کړي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره د هیلو په لړ کې د افغانستان د موج تحول جریان وایي چې د سولې هوکړه باید له ځینو تضمینونو سره مل وي. د فوزیه کوفی په مشرۍ دغه سیاسي جریان وایي هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک په افغانستان کې د یو سراسري اوربند او په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل شي. امیدواری بر این است که توافق صلح میان امریکا و طالبان تا چند روز دیگر به امضا برسد. موج تحول و مردم افغانستان آرزو دارند که این توافق منجر به قطع جنگ و برقراری آتش بس سرتاسری و ثبات سیاسی و منطقه‌ای گردد. دغه جریان په دې باور دی چې تر توافقنامې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، خو غوښتنه کوي چې افغانان د سیاسي کشمکشونه یوې خواته پرېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالی ونیسي. دوی پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي او غواړي چې هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو همشموله پلاوی وټاکل شي. خواست ما است که جمهوری اسلامی افغانستان به زودی روی یک هیئت گفتگو کننده همشمول توافق کنند. اختلافات سیاسی که ناشی از زدوبندهای انتخاباتی هست و بود باید کنار گذاشته شود. دوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اکثرو مواردو دواړو خواو توافق کړی، خو د اوربند او تاوتریخوالي کمول هغه مسله ده چې د توافقنامې امضا پر وړاندې ستر خنډ دی. دوی له طالبانو غواړي څو په دې برخه کې حسن نیت وښیي. آتش بس خواست مردم افغانستان است، اولین قدم برای اعتماد سازی است و طالبان باید حسن نیت نشان بدن. ما نمیتونیم مردم افغانستان را قناعت بدیم که سربازان ما مردم ملکی همه روزه کشته شوند و ما گفتگوهای صلح را پیش ببریم. د افغانستان د موج تحول سیاسي بهیر داسې مهال د توافقنامې په لاسلیک کېدو سره د سراسري اوربند هیله لري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دوحه کې د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره کتلي او په ځینو مهمو مواردو یې خبرې کړي.
په فراه او پکتیا ولایتونو کې د ملي اردو 2 هلیکوپټرې غورځېدلې دي. ملي دفاع وزارت وایي د چهارشنبې ورځې تر غرمې مخکې د ملي اردو M15 ډوله چورلکه چې غوښتل د فراه ولایت له مرکز څخه پرچمن ولسوالۍ ته الوتنه وکړي د تخنیکي ستونزو له امله راغورځېدلې ده. چارواکي وایي په دې پیښه کې 2 پیلوټان وژل شوي دي. بلخوا ریپورټونه وایي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم د ملي اردو یوه چورلکه راغورځېدلې ده. خو ملي دفاع وزارت وایي په پکتیا کې د دوی MI 11 ډول هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې او پکې چاته زیان نه دی اوښتی. مدني فعالان وایي د سولې له ټینګښت وړاندې باید اوربند وشي. د مدني ټولنو غړو د یوې مشورتي ناستې پر مهال وویل چې افغانان د دایمي سولې غوښتونکي دي، خو ټینګار کوي چې د سولې له ټینګښت وروسته اوربند ته جدي اړتیا ده. دوی همداراز وړاندیز وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید یو څېړنیز انسټیټیوټ جوړ شي. د سولې هوکړې لاسلیک ته له هیلهمندیو سره هممهاله د افغانستان د مدني ټولنې غړي پر اوربند ټینګار لري. د مدني ټولنې غړو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري یوې جوړې شوې مشورتي ناستې ته وینا کوله وویل چې سوله په افغانستان کې مهمه اړتیا ده او ټینګار یې وکړ چې د سولې ټینګښت نه مخکې باید اوربند وشي. دوی همداراز د سولې د ټینګښت لپاره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د جوړېدو وړاندیز وکړ. بنیانگذار و تأسیسگذار صلحی باشیم که او صلح سرتاسری، پایدار، دوامدار و عدالت محور باشند. په ورته مهال د سولې وزارت وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره به یاد وزارت د ښکېلو خواو لومړیتوبونه او اندېښنې په نښه کړي او د حل لاره به ورته وپلټي. شناسایی اولویت‌ها و نگرانی‌های مشترک بین دولت و طالبان و ایجاد راهبردها برای حل آن، تدوین راهکارهای بدیل مذاکره با مسائلی که به بنبست رسیده است، تأمین انکشاف و تحکیم روابط با عناصر طرفدار صلح در صفوف طالبان. د مدني ټولنې غړي د سولې له ټینګښت نه مخکې په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کوي چې اوس مهال په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړه لیک پر لاسلیک کېدو مستقیمې خبرې روانې دي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت یوه 237 بوینګ مسافر وړونکې الوتکه نسکوره شوې چې له امله یې 180 تنه سپاره مسافر وژل شوي دي. دغه الوتکه چې کیف ته روانه وه د چهارشنبې سهار د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شیبه وروسته راغورځېدلې ده. ریپورټونه وایي د الوتکې سپرلیو کې 140 تنه ایراني، 11 اوکرایني، 10 افغانان او 4 سویډني او 2 کاناډایي اتباع ول. ایراني سرچینو د دې الوتکې د راغورځېدو علت تخنیکي ستونزې بللې دي. تهران د واشنگټن لخوا د هیواد د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو په غچ کې د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف لومړی ګام پورته کړ. د ایران پوځ عراق کې پر 2 پوځي اډو چې امریکایي ځواکونه پکې میشت دي توغندیز بریدونه کړي دي. ایراني چارواکي وایي دا لومړی او کوچنی اقدام او اصلي هدف یې دا دی چې امریکایي ځواکونه به له سیمې وباسي. تر اوسه د توغندیو په دغو بریدونو کې د اوښتو تلفاتو ارقام نشته، خو ایراني سرچینو پکې د 80 تنو د وژل کېدو ادعا کړې ده. پوره تفصیل په دې ریپورټ کې. د امریکا لخوا د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو په غچ کې د تهران لومړی ګام. د ایران سپاه پاسداران ځواکونو د چهارشنبې سهار وختي عراق کې د امریکا په 2 نظامي اډو توغندي وتوغول. ایران وايي دا توغندي دقیقاً پر هماغه وخت او ساعت توغولي چې امریکایي ځواکونو د تېرې جمعې پر سهار د عراق پلازمینه بغداد کې د قدس ځواکونو پر قمندان برید وکړ. په دغو بریدونو کې د عراق په اربیل او بغداد ښارونو کې هغه پوځي اډې په نښه شوي چې امریکایي ځواکونه پکې میشت دي. د دغه برید زیانونه او تلفات لا معلوم نه دي، خو تهران پکې
د 80 کسانو د وژل کېدو ادعا لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای تر دغه برید ساعت 2 وروسته خپله وینا کې چې پر تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده دا د امریکا پر مخ څپېړه وبلله. هغه زیاته کړه چې سیمه کې د امریکا فساد زېږوونکی حضور باید پای ومومي. له دې سره د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پر خپل ټویټر ولیکل چې هر څه د توغندیو په دغه برید سره پای نه مومي بلکې وروستی هدف له سیمې څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي. واشنګټن هم منله چې عراق کې پر 2 پوځي اډو بالستیک توغندي توغول شوي. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی چې هر څه سم او دوی د برید د زیانونو په ارزونه بوخت دي. تر دغه برید وروسته سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت عاجله غونډه جوړه شوې وه چې پر نورو پوځي چارواکو سربیره د امریکا دفاع وزیر د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر هم پکې حاضر وو. رسنیو د یو شمېر امریکایي سرچینو له خولې لیکلي چې د ایران بریدونو امریکایي پوځیانو ته د سر زیان نه دی اړولی ځکه دوی تر دغو بریدونو وړاندې خوندي ځایونو ته لیږدول شوي وو. دا لا څرګنده نه ده چې امریکا به د ایران دغو بریدونو ته څنګه ځواب وایي خو د امریکا د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي وضعیت څاري او لومړی باید د امریکایي ځواکونو خوندیتوب تضمین شي. د هغې دا څرګندونې ځکه مهمې دي چې ایراني چارواکي وایي که امریکا پرې ځوابي برید وکړ نو سیمه کې نورې پوځي اډې هم خوندي نشي پاتې کېدای. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناڅاپي سفر سوریې او ترکیې ته تللی دی. هغه دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدلي دي. کرملن ماڼۍ وایي پوتین له دغه دواړو مشرانو سره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان قاسم سلیماني د وژل کېدو په ځواب کې د ایران لخوا عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پر پوځي اډو د توغندیو د بریدونو له کبله پر روان کړکېچ بحث او خبرې اترې کړي دي. درنو لیدونکو اوسنۍ خبرې ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم تاسې رابولم د کابل نیوز پاتې سیاسي او خبري خپرونه ده.